سلامونه خوږو دوستانو. له تېرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په کراچي ښار کې یو ځل بیا د هغه افغانانو مسافرو د نیولو سلسله بیا پیل شوې ده چې د افغانستان څخه راځي او بیا پېښور ته ځي. په دغه کې یو خو د افغانستان د ملي لوبډلې ملي لوبغاړي فضل الحق فاروقي کورنۍ غړي هم پکې ول، خو البته دغه ځینې کسان خو بیا اوس داسې دي چې هغوی ته په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال اوسیږي د هغوی ته کوم د کډوالۍ یا د مهاجرینو چې کوم کارډونه دي هغه هم د پاکستان د حکومت له لوري ور جوړ کړل سوي وي او بیا دغه کارډو باندې دوی کولی شي په پاکستان کې سفر وکړي ان تر دې چې ودې ته سیم کارډونه هم خلاصولی شي. د دې ترڅنګ دوی پر دغه کارډو باندې کولی شي چې د تېر حکومت کې داسې پرېکړه کېدله پر دې باندې بحث شولو چې باید په دې ته پر دغه کارډو باندې د پاکستاني بینکو اکاونټونه هم ورکول شي، لیکن بیا هم په دغه کارډونه چې ورسره وي او دوی په کراچي کې د کراچي له لارې یا په کراچي او نورو ښارونو ته سفر کوي پر هغه سربیره بیا هم دوی نیول کېږي. تاسو وینئ دغه ټول چې دغه کسان دا دي وینئ تاسو ولاړ دي، دوی ټول دا دي کارډونه لري چې کوم د کډوالۍ کارډونه دي هغه ټول ورسره دي، لیکن بیا هم د پاکستان له حکومت له لوري 42 تنې وړ مورز نیول شوي ول، 42 تنې د دې څخه مخکې پر 26 تاریخ نیول شوي ول او دغه سلسله تقریبا د 800 کسانو پورې رسېدلې ده. دلته دوې درې خبرې داسې د حل طلبه دي یا د پوښتنې وړ دي. هغه دا چې یو خو پر چې تاسو وایاست چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه باندې پر دغه لاره باندې راځي څنګه چې دوی کارډونه نه لري، څنګه د دومره سختې سکیورټي باوجود څنګه راتللی سي، دوی څوک دي چې دوی ته اجازت ورکوي او په کومه لاره باندې دوی دغه کولی سي چې دغه خلک دلته راواوړي. هغه سکیورټي هغه کسان هغه خلک چې دلته ولاړ وي او خلک تنګوي، دلته خلک کاروبار ته نه پرېږدي و دې خبرې ته نه پرېږدي چې هغوی حلال رزق وګټي، هر ورځ وهل وي ټکول وي، لیکن پر هغه سربیره دا نور خلک بیا مطلب چې نه کارډ لري نه بل څه لري نه بل څه لري هغه تر کراچي پورې ځان رسولی سي او دلته د چمن خپل اوسېدونکي وي هغوی د کاروبار لپاره تګ راتګ نشي کولی. د دې ترڅنګ بیا له دې ځایه څخه تر کراچي پورې څنګه ورسېږي؟ تاسو په کراچي کې نسئ، خو دلته تاسو دومره نظام سخت کړی دی چې دلته دومره سخت سکیورټي ولاړه ده د کراچي پورې هر ځای چک پوسټ هر ځای چکینګ، څنګه دا خلک بیا تر هغه ځایه پورې رسېدلی سي؟ یا دلته اول له واره راپرېږدي که چیرې د پیسو له زوره یا د پیسو له لارې یا په بله لار باندې دا خلک دلته راپرېښودل کېږي نو بیا لږ تر لږ هلته هم باید بیا څوک تګ نه کړل سي او بیا تر خپل منزله پورې خلک پرېښول سي، یا دلته بند کړي او که دلته خلک نه بندوي او دلته پیسې خپله اخلي او دلته په خپله یوه لار او بله لار باندې خلک ته اجازت ورکوي چې راسي، نو بیا هلته په کراچي کې چې کوم دی هغه هم تکلیف مورکوي. په جیلو کې یوازې دغه ماشومان او زنانې مه پرېږدئ.